سلامونه حونیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې بیا جګړه په سپین بولدک باندې شروع سوې ده، په خوست کې شروع سوې ده، په کونړ کې شروع سوې ده، او په ډېرو سیمو کې دا جګړه شروع سوې ده او دا جګړه به کرار دوامداره هم سي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې دا بدمرغه جګړه ده او دا د دې حالت وژدېږي او دا حالت په موږ باندې زغمیږي او دا حالت په موږ باندې ناورین راوړي چې دا حالت د ټولو افغانانو دپاره د بدبختۍ لامل کېږي. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته حواله کې د بولدک په حالات باندې زه خبرې کوم چې پر بولدک باندې دا جګړه او په خوست کې دا جګړه او الا یو په دې فرضي کرښه باندې دا جګړه دوام پیدا کړي، نو دا د افغانستان په تاوان ده او د سیمې په هاخوا د پښتنو او افغانانو چې هاخوا څه دي د هغو په تاوان ده. نو پنجاب خو د دې څخه خپل ګټې اخلي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر دې په خبرې تېرېږو. تېره شپه په بولدک ولسوالۍ کې د کندهار په بولدک ولسوالۍ کې هلته پنجابیانو یو څه زورګویي کړې ده. د هغه زورګویانو نه وروسته دوی د اوسني کسانو پر دغه خلکو باندې ډزې کړې دي او د دغه ډزو په بدل کې خبره جګړې ته سوې ده او دا جګړه زور اخیستې ده. بیا د جګړې څخه چې دا جګړه شروع سوې ده خو پنجابیان خو د هغه ځای څخه تښتېدلي دي او هلته څو نفر هم ورته هلاک کړي دي، په هلاکت یې رسولي دي. خو بیا هم دلته د پنجاب پوځ خپل د تیارو په جټ الوتکو په واسطه باندې راغلي په کندهار په بعض سیمو کې بمباري کړې ده او دا د افغانستان په ټول حالت باندې د افغانستان په ټول هیواد وګړو چې په دې نوم افغان دی په دې باندې خفګان راځي او د حالت دردونکی دی. مګر زموږ دا دی چې موږ د لاسه هم هیڅ نه کېږي. یوازې مخامخ جګړه چې ده دا مخامخ جګړه هلته د سیمې داخوا او هاخوا دواړه افغانان دي، په دې کې نه پنجابی شته نه مو دښمن دی. خو ستونزه دا ده چې که هاخوا ته هم د چمن هاخوا ته هم دی هغه هم افغان دی، که د بولدک خوا ده ده هم افغان دی. په منځ کې دوه قومونه هلته ژوند کوي، که هغه هڅکزی دی که هغه نورزی دی. دغه دواړه قومونه هم دې خواته پراته دي هم هاخوا ته پراته دي. نو د دغه قومونه په منځ کې داسې سیمې هم شته په بولدک کې چې بیخي په منځ کې خط راغلی دی چې مځکه یې بعض سره شریکه سوې ده. نو په داسې حالت کې پنجابی خو د دې څخه ګټه اخلي دا جګړه دوام پیدا کړي. پنجابی خو د دې خوشحاله دی چې د افغانانو په منځ کې دا نفاق پیدا سي او دا جګړه ډېره سي او په دې کې که شهیدان کېږي هم افغانان شهیدان کېږي. په دوی کې پنجابی یو دوه درې عسکره دي هغه موږ د بلا په څېر دي. خو دا چې د دوی په منځ کې د نفاق پیدا سي، د دوی په منځ کې تفریقه پیدا سوه او دا چې د افغانانو په منځ کې دا جګړه دوام پیدا کړي د دواړو لورو څخه چې یو بل سره وژني دا دواړه افغانان دي وایي موږ د بلا. نو دې کې ګوره دې کې موږ ګټه نه کوو. صحیح ده دا جګړه د پاکستان سره که نوم موږ ورکړو د پاکستان سره موږ جګړه کوو او پنجابی پکښې وژنو دا خو نور هلا نور دی. خو خبره دا ده چې له بده مرغه پنجابی په دې سیمه کې نشته. پنجابی که ته وګورې دغه ټوله ډیورن فرضي کرښه باندې چې ته وګورې د دغه ټولو پوستو قومندانان چې دي دا ټول پنجابیان دي، مګر هم عسکر چې دي ټول پښتانه دي. که اف سی وګورې اف سی خو ټول پښتانه دي او که دا نور سرحدي پوځیان وګورې دغه ټول په سیمه کې عسکر پښتانه دي، مګر په سر کې د پوځ مشران چې دي هغه ټول پنجابیان دي. که هغه مثلا استخباراتي ادارو کسان چې دي هغه پنجابیان دي. مګر داسې عمومي ادارات چې تاسو وګورئ که ته نه پوهېږم دا ویډیو که تاسو ګورئ چې پر تورخم او پر بولدک او پر دې لارو باندې تګ راتګ مو کړی واوسي نو تاسو ته معلومیږي چې په هم عسکر چې دی په هاخوا باندې ټول پښتانه دي، مګر پر راس کې چې کوم قومندانان دي هغه ټول پنجابیان دي. یعنې برابري د پنجابیانو په راس کې ده، مګر هم عسکر ته بدبخت چې دی هغه یوازې هو پښتون دی. نو اوس په دې جګړې کې چې دا جګړه شروع کېږي په دې جګړې کې پښتون بیچاره تباه کېږي، افغان تباه کېږي. داسې نه دی چې هغه پنجابی کاشکې هغه پنجابی وای او کاشکې هغه جګړه موږ ګټلې وای. بله خبره دا ده چې دا جګړه چې دوام پیدا کړي ځکه زموږ اقتصادي حالت خرابوي، هم د دې خوا هم د هاخوا. مګر زه داسې ته وایم چې دا جګړه دوامداره کېږي. دا جګړه د پاکستان په حمر سوې نه ده، دا جګړه د غربي هیوادو په حمر سوې ده. ځکه چې د مرکزي د منځني ختیځ
جګړه مستقیم ختمه شوه، ځکه چې په هغه وخت کې هغه جګړه وګوره پر اروپا باندې بد تاثیر یې اچولو، پر امریکا باندې بد تاثیر اچولو، پر عربو باندې تاثیر یې اچولو. نو هم عرب خوشحال نه و په هغه ځای کې جګړه وکړي، هم اروپا خوشحال نه و چې هغه ځای جګړه دوام پیدا کړي، او هم امریکا خوشحال نه و چې هغه ځای کې جګړه پیدا کړي. دغه جګړه ډېر ژر ودروله. نو اوس کوشش کوي چې د اوکراین جګړه هم ودرېږي، مګر روسان او چینایان چې دي هغه کوشش کوي چې هغه جګړه هغه هور هلته بر وساتي. که هغه جګړه ختم کیږي نو دلته چې دی د غربي هیوادونه د پاکستان پوز په هداسه باندې لارښوونه باندې دا جګړه برته افغانستان ته راوړي. ما تاسو ته پخوا هم ویلي وه چې دا جګړه که د افغانستان څخه ووتله نو ټول نړۍ به اور واخلي، او که اور د ټول نړۍ څخه خاموش شو نو دا به برته افغانستان ته راځي. دا ستاسو پخوانۍ ویډیوګانو کې ستاسو په یاد وسي ما دا خبره تاسو کړې وه، خو له بده مرغه دا جګړه برته زموږ خواته را روانه ده، او منځني ختیځ چې دا جګړه بنده سوې ده، اوس برته د پاکستان پوز هغه هاجر پوز چې د غربي هیوادو په ګټه باندې کار کوي دا جګړه غواړي برته په افغانستان کې راوړي. همدغه دی چې پخواني لنډغرانې هم مرچ کړي دي، هغه هم د پاکستان دغه جګړه د حق نوم ورکوي چې دا ښه جګړه ده، او دا د طالبانو په ضد باندې که دا جګړه دوام پیدا کړي موږ په ګټه ده، موږ به راځو د پاکستان استخباراتي ډلې په زور باندې موږ راځو په افغانستان کې حاکمان کېږو. نو تاسو فکر کوئ چې پاکستان پوز که تاسو راوړي په افغانستان کې حاکم کړي، بیا به تاسو فکر کوئ چې بیا به طالب پاکستان شړي، خو برته طالب هم غواړي بیا برته طالبان ستاسو په ضد باندې هم شړي. او د امریکا یعنې غربي هیوادونه چې دي په دغه سیمه کې نه غواړي چې دا جګړه ختمه شي، او یا به مثلا تاجک او ازبک په نامه باندې دا جګړه، یا د کافر او د مسلمان په نامه باندې جګړه وسي، یا به د کمونیست او د ډیموکرات په نامه باندې جګړه وسي، یا به د مجاهد او د طالب په نامه باندې جګړه وسي. خو دا جګړه په دغه سیمه کې ځکه ګرمه ساتي چې که دغه ځای څخه دا جګړه ووتله، زه تاسو ته وایم په ټول نړۍ کې وربلېږي. دا زموږ جګړه چې اوس په افغانستان کې ګرمه ساتل سوې ده، دا ځکه ګرم ساتل سوې. ما تاسو څو ځله ویلي، بیا هم تاسو وایم چې د افغانستان څخه که دا جګړه ووتله نو دا جګړه ډېر تباه کوونکې ده او د ټول نړۍ دپاره ده. خو خدای دې وکړي دا جګړه ووځي، او مګر نیستي زموږ د وسه نه ده چې موږ دا جګړه وباسو. خو دغه ده چې اوس دا جګړې ته لمن وهل کېږي. دا لمن څوک د پاکستان هاجر پوځ وي، او د پاکستان هاجر استخباراتي ادارې وي، د پاکستان هاجر مشران وي، تر څو دا جګړه برته دا څه ته راوړي، افغانستان ته راوړي، د نړۍ څخه برته راټول کړي، او په دغه ځای کې دا اور دوامداره برته بل کړي. نو هیله مند یم چې دا جګړه ژر ودرېږي. دا جګړه زموږ دپاره ګټه راوړونکې نه ده، او دا زموږ د تباهي لامل کېږي چې دا دواړو خواو ته افغانان دي، او د لوی افغانستان د تباهي لامل کېږي. اوس په درېیمه موضوع کې زه یو بله خبره تاسو ته کوم چې دا جګړه کې دا څه کېږي. په درېیم موضوع کې زه دا خبره تاسو ته کوم چې ګوره په جګړې کې یو تر ټولو عمده موضوع چې ده هغه پروپاګنډا ده. چې پروپاګنډا دې قوي واوسي، ته کولی شې چې خپل دښمن هم ضعیفه کړې، خپل هېڅ شی به هم د دښمن په ضد باندې تر ډېر قوي معلوم کړې. همدا اوس وګوره موږ چې په لومړي ځل باندې د پنجاب په وړاندې دوی دومره لویه هم جګړه شروع کړه چې هغه د بدخشان څخه بیا تر نیمروزه پورې په فرضي کرښه باندې مستقیمه په یو ځل باندې دا جګړه شروع شوه، او ډېر ښه قوي ماته مو ورکړه، او د هاجر پوځ د پاکستان هاجر پوځ ته مو ډېر کسان هم هلاک کړه. مګر دا و چې زموږ موږ د پروپاګنډا او زموږ د میډیا برخه موږ نه درلوده، هېڅ ضعیفه و. او هماغه و چې د اوکراین ویډیوګانې د پاکستان میډیا نشروله چې دا د پاکستان پوځ وګوره په افغانستان کې همدا کارونه یې کړي دي، او دا موږ فکر کوو ټول نړۍ فکر کول چې و دا خو رښتیا دی. مګر هغه ټول د اوکراین جګړې وي چې هلته بمباریانې کول، هلته داسې یې کول. دغه ټولو ویډیوګانې هلته دوی د اوکراین څخه راغوښتې وو، د نړۍ د نورو ګوټو څخه دا راټول کړي وو، مګر خپل په ګټه استعمال کړه. مګر زموږ بدبختي دا ده چې موږ په دغه موضوعاتو باندې خپل سر نه خلاصو، د پروپاګنډا په معنا نه پوهېږو، موږ د تبلیغاتو په معنا نه پوهېږو. همدغه دی چې د دواړو خواو افغانان چې دي پر دې حالت باندې غمځپلي کېږي چې هره د پنجاب پوځ پر افغانانو باندې غښتلی شوی دی، او هغه هم په ټول د تاریخ کې دغه حالت د پنجاب رسېدلی هم نه دی، او نه به هم ورسېږي چې دی مستقیم په مخامخ جګړې کې چې دی د افغانستان ځوانانو ته دوی ماته ورکړي. خو له بده مرغه زموږ اصلي ستونزه دا ده چې موږ د پروپاګنډا او زموږ د تبلیغاتي ټیم دپاره هېڅ شی نه لرو، او دغه دی چې دغه څو وخت باندې دغه ټول تصویري میډیا او دغه ټول ژباور کسان هم چې هغه هم ټوله بهر ته ولاړه، او هماغه ده چې اوس پاکستان هاجر پوځ هغه یې اخیستی دی د شیطان انټرنیشنل په نامه باندې یو تلویزیون یې جوړ کړی دی، هماغه ستا ژباور او قوي ځوانان یې اخیستی دي، ستا په ضد باندې استعمالوي.
دا لویه بدبختي ده. زموږ اصلي ستونزه دا ده چې زموږ هغه کوم ژبور او زموږ هغه کوم ځوانان چې وه هغه نن سوس په ضد باندې استعمالېږي. دا سوس خپله ضعف ده چې ترلاسه کړې ده. نو وایم چې کله هم جګړه کوئ د جګړې څخه اصلي ګټه واخلئ. داسې نه اوسي جګړه توس کوئ او ګټه سوس به اوسي مګر ګټه یې بېرته دښمن ستاسو څخه وګټي. په څلورمه موضوع کې زه یو خبره کوم. د بولدک په جګړه کې چې کوم تلفات د پنجاب هجر پوسټ ته اوښتي دي دا په ټول د تاریخ کې د پنجاب پوسټ ته اوښتي نه وه. دا لومړی ځل دی نړۍ 14 تر 15 نفره په یوه شپه کې د پنجاب پوسټ څخه وځي. و د پته مرغه دا ده چې موږ میډیا نه لرو، موږ پروپاګانډا نه لرو، موږ اعلاناتي تبلیغاتي ټیمونه نه لرو. دا کوم کسان چې په فیسبوک کې وګوره، په فیسبوک کې چې کوم فعال ځوانان وه هغه فعال ځوانان د همدغه ملا صاحبانو په زور باندې وشکنځل سوه او ورټل سوه تر څو اوس هغه زموږ په ټوله فیسبوک کې ته ولاړ شه په پښتو باندې ته سمه لیکنه نسې لیدلی. چا لیکنې په سمه لیکلې کړې اوسي بیا یو څو زورورو د نجونو په نامه باندې فیسبوکونه یې درلود، جعلي فیسبوکونو ته ښکنځل هماغه و چې خلک یې خواطور کړه. نن په فیسبوک کې نه په پښتو ژبه باندې چا څوک لیکنې کوي، نه موږ تبلیغاتي سیستم لرو، نه هم د دښمن په ضد باندې موږ درېږو. او دښمن هماغه دی چې خپل د تلویزیوني میډیا او خپل د هر برخې څخه په ډېر جرأت سره او په ډېر قوي مخ روان دی او په ټول افغانستان کې د دوی تبلیغاتي سیستم په افغانستان باندې فشار هم راوړلی شي چې د افغانانو روحي حالت هم په ټول نړۍ کې خراب کړی دی. له بده مرغه دا زموږ دپاره ضعف ده چې دا موږ نه لرو او د دې پاره هم د اوسني ملا صاحبان هیڅ فکر هم نه لري مګر دا شی ډېر ضروري دی چې حتی فرض ګڼل کېږي چې په جګړه کې هغه وخت کې په اصحابو کرامو هم د ګنګوسي تبلیغاتي سیستم یې درلوده. همدغه تبلیغاتي سیستم چې دښمن ورخطا کېدلو او ماتې هم خوړله. نو دا زه تاسو ته وایم چې خپل تبلیغاتي برخه قوي کړئ او خپل میډیا قوي کړئ او چې کوم هم جګړه کوئ هغه په صحیح ډول ځینې ګټه واخلئ. او په آخر کې زه ټولو څخه دغه هیله لرم چې دا جګړه زموږ په ګټه نه ده. دا جګړه زموږ دپاره تباهي ده ځکه چې موږ په دواړو خواو کې موږ خپل وژل کېږو. پنجابی په دې کې ګټمن دی او هغه شاته یو غربي کمپنۍ ولاړه ده او غربي کمپنیان یې دا څه کوي سپورټوي چې دا جګړه دوامداره او ګرمه پاتې شي. دا د نن ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړی اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.